عمران خان افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو خفه یم. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره په نړیواله کچه هڅې روانې دي، دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو سخت خفه دی. د پاکستان لومړی وزیر له دفتر په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تېرو 40 کلونو جګړې د دې هېواد او د پاکستان خلک سخت کړولي دي. په اعلامیه کې راغلي اوس یو طلایي فرصت پیدا شوی چې په سیمه کې سوله راشي او پاکستان په دې برخه کې د ټولو هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي پاکستان غواړي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. عمران خان ویلي پورته هڅو ته په کتو سره پاکستان په دې سخت خفه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ټولو ښکېلو غاړو لخوا تاوتریخوالی ډېر شوی. ښاغلي عمران خان د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو لخوا پیل شوي عملیات غندلي او وایي دا به د سولې په پروسه منفي اغیز ولري. اعلامیه کې راغلي باید د خبرو پر میز د برلاسي لپاره زور ونه کارول شي. د پاکستان لومړی وزیر وایي افغانان باید له دې مهم فرصت نه ګټه پورته کړي او زیاتوي چې هیواد باید د افغانستان په کورنۍ جګړه کې هیڅ برخه وانخلي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې یې د افغانستان په اړه ځینو نظرونه سخت غبرګونونه راپارولي. نوموړي 13 میاشت په خیبر ضلع کې یوې ولسي غونډې ته ویلي وو د افغانستان کشالي حل دا دی چې هلته یوه موقته اداره رامنځته شي. د نوموړي دې نظر د افغان حکومت او عامو خلکو سخت غبرګونونه راپارولي.